کور کې ته کوې وباسي دا یخې یخې اوبه څکې د ځمکې نه دې چې ته سوچ کړی چې د ځمکې نه خاوره او کاڼي او دا شي نه لرګې لاندې به ترې اوبه راوځي چې د جوور سوچ پکې ورځو کې تاسو ته به د الله د طاقت اشنا اندازه ولګي او تاسو د ایمان به ډېر شي په الله باندې په خاورو کې دننه اوبه په کاڼو کې دننه اوبه اوس نن سبا د انټرنېټ کې هر شی چلېږي دا کله نه کله یو نیم ویډیو ویني وچ کاڼی به یې وچې بوټی پرې د سره نه ښکاري هغې نه اوبه راوځي لیدلي هم دي که نه هم دي دا قدرت د الله دی الله وي وما انتم له بخازنین تاسو کې ګوره طاقت هم نه و چې دا اوبه هم جمع کړی دا خو د لما جمع کړی په دې ځمکه کې چې تاسو ته بیا وخت په وخت فایده اخلئ ستاسو څاروي به ترې فایده اخلي او ستاسو ځمکې به ترې فایده اخلي وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ او یقینا خامخا منګه ژوندي کول کوو او مړه کول کوو ټول طاقت د الله سره دی ژوند او مرګ د هغه په لاس کې دی ونحن الوارثون او هم منګه د دې هر څه اخري مالکان یو الله بیا ماته پاتې ده هر څه غټې غټې چغې مو دا ټوپونه زما ځمکه او جیداد او فلانې شی او فلانې الله وایي دا هر څه نحن الوارثون ماته بیا پاتې دي د کوم وخت نه دا سلسله را روانه د چا سره څه ټینګ شوي نه دي که نه ټینګ شوي دي هېچا سره نه دي ټینګ شوي څه وخته پورې به دی مستي وکړي داسې مست شي د دې دلاسې چې بهی زمونږ جیداد دی او ځمکه ده او خاني ده او زمونږ ملکي ده او زمونږ بادشاهي ده او زمونږ زور دی او زمونږ دا دی الله وایي نه ونحن الوارثون هر څه بیا ماته پاتې دي ولقد علمنا المستقدمين منكم او یقینا معلوم دی ماتا مخکی کیدونکی ستاسونا ولقد علمنا المستاخرین او یقینا معلوم دی منگتا ورست کیدونکی ستاسونا لو دوانه رت معلوم دی نو بیا مفسرینو دلته ډېرې خبرې کړي دي روایت راغلي دي په دې کې مختلف یو معنی دا دی چې الله وایي ما ته معلوم دي هغه چې پوخا مړه شوي دي او قبرونه کې پراته دي الله وایي هغه ټول راته معلوم دي بس ټول الله ته معلوم دي یعنې اوس د نوح علیه السلام په عمر کې د هغه په وخت کې او د هغه چې کله ژوندی و په هغه وخت کې یو سړی مړی شوی څه خیال د ځمکې سره به څنګه خاورې شوي څومره به خاورې شوي بیا به هغه خاور هم چېرته تلي کېدای شي چې ځمکه کنستي کېدای شي سیلاب راغلی کېدای شي طوفان راغلی الله ته دم پته دی چې د پلاني د جسم هغه یو ذره خاوره اوس په هغه پلاني ځای کې پرته ده او د پلاني هغه پلاني ځای کې ده او هغه وخت کې دومره کسان مړه وو او په دې عمر کې مړه وو بیا به کله راپسې او په څه طریقه به راپسې ټول علم د الله سره دی الله وایي مستاخرین راته معلوم دي وروسته کېدونکي راته معلوم دي چې روان وخت کې به څوک کله مري څنګ به مري په کومه ځمکه به مري او په کوم ځای کې به ښخېږي او بیا به څنګه راپاسي الله وایي دغه راته معلوم دي نو زاړه راته هم الله وایي معلوم دي راتلونکي راته هم معلوم دي ټول الله وایي ماته معلوم دي بعض مفسرینو ډېر ښکلې خبره ذکر کړې ده دلته مطلب دا دی الله وایي ماته معلوم دي هغه چې ستاسو نه مخکې کېږي د عبادتونو ته او نیکیانو ته او هغه هم ماته معلوم دي چې د عبادتونو نه شاته پاتې شي نه یې کوي غافله نه یم الله وایي هر څه راته معلوم دي څوک د عبادت دپاره تیزي کوي جلتي کوي زما بندګي وایي په شوق کوي الله وایي دغه راته معلوم دي او څوک یې نه کوي او څوک بانې جوړوي او څوک سستي کوي الله وایي ټول راته معلوم دي یو بله معنی په دې کې ډېره ناشنا پرته ده الله وایي ما ته معلوم دي هغه چې په جومات کې په اولني صفونو کې ودرېږي او ما ته معلوم دي هغه چې کوم شاته ودرېږي دا مې معنی دې کې پرته ده
مستقدمین هغه چې جومات ته راننوځي او کوشش دی چې اولني صف ته ځان ورسوم الله وي دغه راته معلوم دي او کوم چې شاته ډډې ولګي او زور یې د شاته صفونه لګولي الله وي دغه راته معلوم دي ځکه وایي دا آیت نازل شوی بعض علما دا وایي وایي دا آیت د منځه حالت ته شامل دی ولې بعض منافقان به په دې جومات کې په آخرني صفونو کې ودرېدل او مقصد به یې څه وکړو چې شاته زنانه ولاړې دي چې دوی ته وګورم داسې منافقان والله قرآن کې ذکر کړي دي چې فی قلوبهم مرض د هغوی په زړونو کې د عقیدې بیماري مو او په زړونو کې د خواهش پرستۍ او جنس پرستۍ د بیماري مو حیران شي انسان دې حالاتو ته چې یو سړی د الله په کور کې ولاړي او شاته سب کې ودرېږي وایي چې ښځې وینمه او یو سړی د الله په کور کې په حرم کې د کعبې په خوا کې طواف کوي او ښځو ته ګوري او یو سړی د 7 کالو د 8 کالو جنۍ سره زنا کوي او به یې وژني زه خو حیران شم چې د انسانان کم درجې ته ورسي چې څه تندر راولېدلی ګورئ یعنې زناور د دې بعضو نه وره دي نو موږ د هغې یو واقعې نه سر ټکوو چې ماشومي سره زیاتوي شو نن که څه بله نن که پرون بله شوي رب العالمین دی چا چې دا کار کړی دی او څوک ورسره میلاو دی رب العالمین دی دې دنیا ته راښکاره کړي او خپله سزا دی ول الله ورکړي او الله دې ول داسې سزا ورکړي چې عبرت شي د ټولو مخلوقاتو لپاره ځکه چې نورې تمې خواهشې هم ختمېږي والله دې ول داسې سزا ورکړي چې عبرت شي د دې مخلوق دپاره داسې خبیث د انسان د وینو ته وغوټ کېږي 7 کالو ماشومه 8 کالو ماشومه هلک د 5 کالو د 6 کالو واقعیت راغلی او بیا وژني بیا بوجۍ کې ګزاري بیا ډیران ته ګزاري یعنې دا خبره مې د مرض پورې راواغسته منافقانو په زړونو کې تاسې ګوره لکه دا اوس څنګه ایمان دی او دې ته به سړی ایمان ووایي چې ته جومات ته راځه او په آخرني صف کې ودرېږم ولې چې ښځو ته ګورم په کوم ځای کې په جومات کې کوم ځای کې د منځه په ټیم کې الله ته به ولاړ یم او ښځو ته به ګورم والعیاذ بالله نو الله وي دا آیت نازل کړو الله وي ما ته پته ده پېژنم الله وي دغه کوم چې مؤمنان دي په دې اولني صفونو کې ولاړ دي او پېژنم الله وي دا منافقان چې په آخرني صفونو کې ولاړ دي دې دپاره چې ښځو ته وګورو الله وي دا ټول زما په علم کې دي وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ او یقینا رب ستا هغه به راجمع کوي دوی لره ټول به الله وي زه راجمع کوم دا مخکې کېدونکي او دا وروستي کېدونکي نو ټول پکې دننه رالو الله وي هغه مخکې چې مړه دي ابه مې ودرېږي د قیامت پر زمان مخې ته او کوم چې وروسته مړه کېدونکي دا به م راته ودرېږي او دغه شان کوم چې نیکیانو ته مخکې کېږي الله وي دوی به هم زما مخې له راځي او کوم چې د عبادتونو نه پټېږي او نیک او زړی ورته نه وي الله وي دوی به هم زما مخې له راځي دغه شان په جومات کې چې په اولو صفونو کې ودرېږي نیکان مؤمنان الله وي دا به هم زما مخې له راځي او دغه منافقان به هم زما مخې له راځي ټولو به پته ولګي انه حکیم علیم یقینا حکمتون والا پوه دی هر کار کې حکمت دی موږ سره ټیم نه ګینې که ما ته اوس ته د یو ټکي هغه حکمتونه شروع کړی که نه ډېر اوږد تفسیر به ترې جوړ شي ډېر اوږد خو زه یم چې د سړي اوږد ژوند روغ بدن او مخې ته کتاب وي او ناس د علم په حلقه کې د دې نه اوچت نعمت بل نشته بل دا بادشاهي د بادشاهي ورب الکعبه بادشاهي ده خو دې احساس هغه په دې هغه سړی نه پوهېږي چې څوک دې دا بادشاهي ورته نه یې میلاوي شوي نه یې محسوسه کړې پرې نه پوهېږي
دې قرآن کې ناشنا حکمتونه دلته الله هسې ونه وي حکیم علیم دا دوه نومونه چې الله خپل ذکر کړو حکیم علیم دې یو مناسبت دی هغه ده علیم خو واضح ده الله وایي زه پوه یم نو څوک دې دا سوچ ونه کړي چې الله غافله دی الله وایي زه پوه یم ځکه علیم راوړو دا خو واضح ده حکیم ولې راوړو حکمتونه نو اوس که څوک دا وایي چې الله ته خو دا ټول خلک معلوم دي دا منافقان ورته معلوم دي د دین د دشمنان ورته معلوم دي نو بیا ولې په دې دنیا کې پرېښودي تباه کوي ولې نو الله وایي په دې کې زما حکمت دی دا چې پرېښودي دي الله په دې کې د الله حکمت دی امتحان خو یې داسې چې کافر ومي مسلمان ومي منافق به مي مؤمن به مي رښتینی به مي دروغجن به مي زورور به مي کمزوری به مي هله امتحان برابر روان وي بیا نو ځکه الله حکیم نوم راوړو دغسې ما یو فایده د ذکر